په کابل کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا کور پر کور شدیده پلټنه او په ایران کې د افغانانو تازه اعدامونه. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر: د اسلامي امارت ځواکونو بیا د کابل په خیرخانه کې کور پر کور پلټنه پیل کړې ده. سیمه ایزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته ویلي چې د اسلامي امارت سرتیرو د خالی یا شنبه پر ورځ د کابل ښار د خیرخانې په 315 سیمه کې کور پر کور پلټنه بیا پیل کړې. د سرچینو په وینا اسلامي امارت د سیمې ځینې برخې کلابندي کړي هم دي. یوې سرچینې ویلي چې د خالی یا شنبه پر سهار کور پر کور لټون پیل شو او لا هم روان دی. دا په تیرو 3.5 کلونو کې څوام ځل دی چې د اسلامي امارت ځواکونه د کابل ښاریانو کورونه په ځانګړې توګه خیرخانه پلټلې ده. د اسلامي امارت چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي وو چې د وسلو په موندلو پسې کورونه پلټل کیږي. د خیرخانې 315 سیمه د کابل ښار په 11 ناحیه کې پراته ده. دویم خبر: د ایران د بشري حقوقو ټولنې غړو ویلي د هیواد د 2 افغانانو پر ګډون 8 ایرانیان اعدام کړل. د یادې ټولنې پر بنسټ یاد کسان د نشئی توکو د قاچاق، جګړې، تیری او لاسي وژنې پر تور اعدام شوي دي. د شمیرو له مخې تیر کال ایران نږدې 1000 کسان اعدام کړي چې شاوخوا 40 پکې افغانان دي او په دې سره یاد هیواد په نړۍ کې د ډیرو اعدامونو د نوملړ په سر کې ځای نیولی دی. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.